اته مې د پښتو شاعران اورېدو، اته مې د اردو شاعران اورېدو، اته د پښتو کلامونه ویم، اته د اردو کلامونه ما او 14 د انګریزي کلامونه ویم. سهار پورې کېنئ، سهار به بیا د خیره صادق صاحب به زه به د خیره سهار بانګ هم ویم، صادق صاحب به سهار جمع کوي، بیا به ورته ځو او ضمیر ډیوټۍ ته تللی نو چې په لږې زه یو څو غزلې وایم، اول 2 شعرونه وایم، بیا 3 شعرونه وایم، بیا 4 شعرونه وایم، بیا یو نظم وایم، بیا بل نظم وایم، بیا بل نظم وایم. غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. فرمایشونه هم دي، هغه به په ځای په خپله پوره کوو، خو په خوندونو کې خوند نشته، د رنګونو نه رنګ والوت. په خوندونو کې خوند نشته، د رنګونو نه رنګ والوت. وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنګ والوت. او احمد عبدالله مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه. غیر چاپیره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، غیر چاپیره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. 3 شعرونه وایم چې رانه د مینې د اظهار خبره 2 ځلو شوه، رانه د مینې د اظهار خبره 2 ځلو شوه. صادق صاحب دغه د کار وجو د کار خبره 2 ځلو شوه. زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده، زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده، زمانه وروسته د معیار خبره 2 ځلو شو. تاج صاحب ته چې ډالۍ کوم چې په سپینه ږیره یې د اوښکو 2 ډنډونه جوړ شو، په سپینه ږیره یې د اوښکو 2 ډنډونه جوړ شو. دغه سړي ته نن د یار خبره 2 ځلو شوه. 4 شعرونه وایم چې بغیر لتا د ګلو رنگ، اخ بغیر لتا د ګلو رنگ، اخ ماتې پیالۍ او سوي بنګ، اخ بغیر لتا د ګلو رنگ، اخ ماتې پیالۍ او سوي بنګ، اخ او ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل صبر وکړه، ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ، اخ ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ، اخ او په دې کامران صاحب ته شعر ډالۍ کوم چې په دې بې ننګه او بې پته نړۍ، په دې بې ننګه او بې پته نړۍ. ما تاسو ویل چې تاسو ته پته نه لګي نه، اخ دا چې کوم دی که نه دا ردیف دی، د قافیې نه وروسته راځي. ته وایې اخ ما نه وي تا نه پوهېږي. په دې بې ننګه او بې پته نړۍ، شیخ ستا د نیازبینې خولګۍ ننګ، اخ او ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ، اخ او ویلې ماته مې همزولي وایي، ویلې ماته مې همزولي وایي دومره ذهین او دومره دنګ، اخ دانشه څه د رب احسان دی پتا، دانشه څه د رب احسان دی پتا، درته غورځېږي هر ګړنګ، اخ نظمونه وایم غزلې ډېرې ویلی شوي. ورېږه د هغې نه مخکې یو نظم یم چې دا د اسلامیک یونیورسټي انتظامیې ته یو نظم ډالۍ کومه ځکه چېرته ویسي ویښته به ښه اوږده مې وې، ویښته به ښه اوږده مې وې، ګاډې به 5 مې وې، 9 10 بچي به وې، 12 13 سپي به وې، هر ځای به مې ډیسي وې او ځکه چېرته ویسي. ویښته به ښه اوږده مې وې، ګاډې به 5 مې وې، 9 10 بچي به وې، 12 13 سپي به وې، هر ځای به مې ډیسي وې او ځکه چېرته ویسي وې. هستلو کې به دال نه و، په لارو کې به سوال نه و، اګزیم به کال په کال نه و. هستلو کې به دال نه و، په لارو کې به سوال نه و، اګزیم به کال په کال نه و، هېڅوک به پیل کېدلو نه، خو هر یو ګریډ به بیسي وې او ځکه چېرته ویسي وې. هر ایوننګ چکر به و عبدالله صاحب، هر ایوننګ چکر به و، ښه ښکلی موټر به و، پرووس به مې د چایس و، زما غوندې لوفر به و او لنچ هر ایوننګ چکر به و، ښه ښکلی موټر به و، پرووس به مې د چایس و، زما غوندې لوفر به و، لنچ به په شیراز کې وی او ډینر به د پیسي وی او ځکه چېرته ویسي. کیمپس کې به رکشې نه وې، کیمپس کې به رکشې نه وې، د جونو به نخرې نه وې، په کلاس کې به پردې نه وې، د میډم به مزې نه وې، سقلین صاحب به چشمې نه وې، د میډم به مزې نه وې، عبدالله صاحب به چشمې نه وې، د
د اوړي به پنکې نه وي موسم چې د یخنۍ راتلی په هره خوله به سیسي وي او ځکه چېرته ویسي فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول ایکسپیل به دا شیخانو ټول نو هر سړی به ویسي او ځکه چېرته ویسي قسم می دی په خدای وي نن دی اخلم بس قیمت دی راته قسم می دی په خدای وي نن دی اخلم بس قیمت دی راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا سره در سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په دله کې مې ځایږه که باور دی په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه منه زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه بس ته لږ انتظار وکړه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم ناظمان به درله درکم ناظمان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذموار دی هر سړی درته تیار دی ځه د دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په دود شوه نو نه شوه چې په توت شو نو نه شو دا زمانه پوره نه شو دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې زه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګړېدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګړېدله نرۍ شونډې پاڼې ښکلی مخې یو کتابو د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا بې خواته راښویدله چا شراب وڅکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځیب واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما
سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زه حیا لرم شرمیږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم